ورځې شپې همداسې تېرېدې او زما د بېلتون درد لا پسې زیاتېده او بیا یودم خدای راباندې مهربانه شو. د یو تود مازدیګر خبره وه چې مولوي صاحب سني ته درس ورکوو او زه په کوټه کې ناست، په ظاهره مې د مجلې ورقې اړولې، خو په اصل کې د خیالونو په دنیا کې مې د ایمان سره د مینې خوږې خبرې کولې چې شاکر په لټولو کې د مولوي صاحب خواته راغی او په راتلو سره یې په مولوي صاحب باندې زیری وکړ چې زما د لور نګهت کوژدن ده او د راتلونکي جمعې په مازدیګر تاسو سره د کورنۍ په دې خوشحالۍ کې زموږ سره ګډون وکړئ. مولوي صاحب هم په اورېدو ډېر خوشحاله شو او شاکر ته یې مبارکي وویله، مګر مولوي صاحب د شاکر څخه بخښنه وغوښته ځکه مولوي صاحب د راتلونکي جمعې په ورځ د کومې تبلیغي ډلې سره د تلو وعده کړې وه او اوس خو واده هم نشي ماتولی. مګر مولوي صاحب ورسره واده وکړه چې خپلې دواړه لوڼې د خپل وراره عبدالله سره درولېږي. زه حیران شوم چې په یو نه ختمېدونکي بیدیا کې دا د اوبو څاڅکی له کومې راغی. زه پوهېدم چې شاکر به زموږ ټولې کورنۍ ته د ګډون بلنه ورکوي، خو زموږ د کورنۍ څخه به پکې هیڅوک ګډون نه کوي او کیدای شي لوی څښتن تعالی دا ټول انتظام ماته د یو نظر لیدو لپاره برابر کړی وي او همداسې هم وشوه. پلار مې د معمول مطابق خپل سیګرټ ته تیلی ورته که او ټوله فضا یې د سیګرټ په لوګي ونیوله او له جیب څخه یې بټوه راویسته او شاکر ته یو څو غټ لوټونه ورکړل. زما له خوا نه خپلې لور ته په دې څه واخله. مور مې هم پخوانۍ المارۍ وڅنډله او د هغې څخه یوه جوړه جامې او یو څه سره زر یې شاکر ته ورکړل. شاکر د ټولو څخه مایوسه زما په لور راوکتل. ما هغه ته ډاډ ورکړ زه به خامخا درځم، وعده ده. د پلار په څیره کې مې د ناخوښۍ کرښې څرګندې شوې چې دا وخت د سیګرټو لوګی له شا څخه ښکارېده. مور او ورېندار هم یو له بله سره ګونګوسی وکړ خو هیڅ چا څه ونه ویل او دا هم رښتیا وه چې د شاکر په خوشحالۍ کې د ګډون لپاره زما خپل یو مطلب هم پټ شوی و او دا هم رښتیا و که د ایمان دیدن پکې هم نه وی نو ما به په دې خوشحالۍ کې حتما ګډون کړی و. شاکر سره زما اړیکه یوازې د مالک او مزدور نه وه بلکې د دې څخه ډیره لوړه وه ځکه په وړکتوب کې مې ډیر وخت د شاکر په کور کې تیر و. شاکر له ډیرې مودې راهیسې په دې کور کې ژوند کوي او پلار مې ورته ډیر د پخوا څخه د موټر چلولو دنده سپارلې ده. د پلار واده مې هم د شاکر په وړاندې شوی و. نو نیکه مې پلار او مور ته شاته کور ورکړی و چې د پخوانۍ بنګلې په نوم یادېده. په هغه وخت کې مې نیکه دا کور د خاصو میلمنو لپاره جوړ کړی و ځکه نیکه مې د کلیوالو سره ډیره راشه درشه کوله او د نیکه د وفات څخه وروسته پلار مې د میلمنو لپاره ترېنه کار اخیسته. شاکر اوس هم د پخوانۍ بنګلې څوکیداري کوله. د شاکر په اولادونو کې 2 زامن او یوه لور وه. دواړه زامن به ډیر وخت د مزدورۍ په لټه کې د کور څخه بهر وو او د پلار خاص ملاقاتونه اوس هم پخوانۍ بنګله کې کیږي. شاکر خو د لور د کوژدنې بلنې څخه وروسته تللی و خو زما لپاره اوس یوه لحظه تېرېدل نور هم ګران شو. ورځې ساعتونه او هره لحظه د دې څخه مخکې دومره نه وه اوږده شوې لکه څومره چې په دې 4 ورځو کې. آخر د خدای کولو سره د جمعې ورځ هم راورسېده. زما ښه یاد شي چې زما زړه غوښتل چې د لمر راختو څخه مخکې پخوانۍ بنګلې ته ځان ورسوم او د بنګلې په دروازه کې د هغې نازنینې د دیدن شیبو په انتظار ناست وی. نه پوهېږم هغه به کوم ساعت وي چې زه به بیا هغه نازنینه وګورم خو مجبوري دا وه چې لا تر اوسه لمر هم نه دی راختلی. زه تر مازدیګره په کور کې سرګردانه ګرځېدم. په دغه ورځ را باندې یوه لحظه د یو کال په شان تېرېده. نه پوهېږم هغه به کوم وخت وي چې ماسپښین 2 بجې شي او زه خپل موټر واخلم او د پخوانۍ بنګلې په لور روان شم. زما مثال د هغه روژه نیونکي په شان و چې له مازدیګر څخه په دسترخوان ناست وي او د ماښام د اذان انتظار کې یوه شیبه شماري. آخر هم د کلونو انتظار وروسته ماسپښین راورسېد او زه د پخوانۍ بنګلې په لور روان شوم. د ډېرې خوشحالۍ له وجې هیڅ پوه شوی نه وم. چې زه کله پخوانۍ بنګلې ته ورسېدم زما په دومره وختي راتګ شاکر ډېر زیات خوښ
او یو څه خفه هم شو، ځکه هغه لا تر اوسه په خپلو کارونو کې ډیر بوخت و. هغه ما ډیر په سخته دې ته راضي که چې هغه باید خپل کار وکړي او زما باره کې فکر کولو ته هیڅ ضرورت نشته. تر هغې به زه د بنګلې په بڼ کې یو څه چکر ووهم. شاکر تر هغې پورې ماته کتل تر څو زه بڼ ته ورسېدم او ځان مې مشغول کړ، او څنګه چې د شاکر نظر بل لوري ته شو نو زه ژر لاړم او په دروازه کې ایښودل شوو چوکیو باندې کېناستم. ټول میلمانه باید په دغه لاره بنګلې ته دننه شوی وی. د 3:30 بجو څخه د میلمنو راتګ پیل شو او د هرې لحظې په تېرېدو مې د زړه درزا لا پسې زیاتېده. کله به چې هم کوم حجاب والا ښځه د بنګلې په لور را روانه مې ولیده نو ما به فکر کوو چې دا هماغه ښاپیرۍ ده او د زړه درزا سره به مې هم ساه بنده کېده. مګر په کوم انتظار چې زه د پیړیو راهیسې دلته ناست وم د هغې لا تر اوسه درک هم نه لګېده. ما ته داسې ښکارېده چې زما ټول خوبونه د خاورو سره خاورې شول. مولوي صاحب خو به نه وي منع کړي یا بله کومه مسله خو به ورته نه وي پیدا شوي. داسې په زرونو وسوسې به زما زړه ته راتلې او زما د زړه ارمانونه به یې په بېرحمۍ سره وژل. بس ناڅاپه د کوڅې په موړ کې د یو ټک ټک اواز سره یوه ټانګه راښکاره شوه او ما په آخري امید خپلې سترګې په ټانګه کې خښې کړي او ټانګه هم نیغه راغله او دروازې سره ودرېده. د ټانګې په مخ کې سیټ کې یو نوراني او نری سوچګیري والا ځوان ناست و. ځوان د راکوزېدو سره ټانګې والا ته پیسې ورکړې او هغه یې رخصت کړ. د ټانګې له وروستي سیټ څخه 2 تورو حجابونو والا انجونې راښکته شوې. د لمر رڼا تیته شوه، هوا ودرېده، په ونه کې د مرغیو چنار بند شو، خلک ورک شول، په سترګو کې مې توره تیاره راغله او رنګ مې بدل شو. دا هماغه وه. زه د هغې نازک قدمونه څنګه هیرولی شم او زما په خیال خوا کې ورسره خور وه. د دواړو انجونو صرف سترګې ښکارېدې او نور ټول ځان یې په حجاب کې نغاړلی و. اوف، بیا هماغه 2 سترګې. ځوان لومړی په حیرانتیا دې بنګلې ته وکتل او بیا یې د جنکو په لور د تصحیح لپاره وکتل، ځکه یو عادي موټر چلوونکی او دا بنګله. او بیا لکه چې وړې ورته یو څه وویل. ځوان زړه نازړه کېده او دروازه یې پرانیسته او دننه راغی. کیدای شي هغه په لومړي ځل دې ځای ته راغلی وي. ناڅاپه د ځوان سترګې په ما ولګېدې. نور نو څه؟ هغوی ودرې واړه همدا زما په لور را روان وو. زه ژر له خپله ځایه څخه پاڅېدم. وړې خور یې ما ته وکتل او ایمان ته یې په غوږ کې څه وویل لکه چې هغې زه وپېژندم. ایمان سترګې پورته کړې او زما په لور یې راوکتل. اوف، سترګې نه وې، دا خو د برخې یوه جټکه چې ټول زما بدن یې ولړزوو. دا یې 2یم نظر و چې زما سترګو سره یې ټکر وکړه. له خپل ځانه ورک شوم او هغه دردونه، هغه بېخودي او هغه دربدري چې د اول نظر څخه تر اوسه په ما تېر شوي وو هغوی ټولو ته سکون ورسېده. ځوان را نږدې شو او ما ته یې سلام واچوو. ښاغلیه، د شاکر صاحب، زما مطلب د چا لور کوژدن چې ده د هغې کور؟ ما په ډېر چټکۍ سره ځواب ورکړ. هو صاحب، تاسو بالکل سم ځای ته تشریف راوړی دی. تاسو د دې شاتنۍ لارې څخه دننه لاړ شئ، ځکه دلته مخامخ سړي ناست دي. زه د ایمان سره دومره نږدې هم وم، خو بیا هم ما هغې ته په سترګو کې د کتلو همت پیدا نه کړ. مګر ما سره د ایمان دومره نږدې کېدل یو عجیبه او خوندور احساس د تل لپاره پاتې شو. وړې خورې بیا په تلو کې ما ته کتل. داسې ښکارېده چې زه بیا را ژوندی شوم. هوا بیا په چلیدو شوه او مرغیو بیا د خوښۍ چغې پورته کړي. ما یوه اوږده ساه واخیسته او بیا په هماغه چوکۍ د بوت په شان کېناستم. په ژوند کې داسې لحظې هم راځي، د بیا یادولو سره موږ ته د نوي ژوند زیری راوړي. او همدا لحظه هم د هماغه لحظو څخه یوه وه. مګر افسوس چې هره ښه خاطره د بدې خاطرې په څیر په ډېرې چټکۍ او یوازې یادونه له ځانه پرېږدي. زه تر ډېره هلته ناست وم او ځان ته مې د دې خبرې یقین ورکولو هڅه مې کوله چې هغه لږ مخکې هم دلته وه، زما مخکې ما ته دومره نږدې. له دننه څخه د ښځو د شور ماشور، د پیغلو د خنداګانو او سندرو اوازونه پورته کېدل. شاکر د دننه څخه زما په لټولو زما په لور را روان و. را نږدې کېدو سره یې ویل: یاره حماده، تاسو دلته ناستي؟ هلته ټول ستا انتظار کوي، راځئ که نه؟
شاکر زما لاس په زور سره نیولې او زه یې له ځان سره د سړیو ځای ته بوتلم. هلته زما د تلو سره د خلکو خبرې او خنداګانې په چوپتیا بدلې شوې. کله کله خپل شهرت هم سړي ته دښمن جوړېدای شي. زه له همدې وجې هلته نه تلم ځکه دلته خلک ما د شاکر د میلمه په حیث نه بلکې د تقاعدي کمیشنر امجد رضا د زوی په نوم پیژني. هسې هم زما سوچ د اسمان په شنو کې د یوې پیغلې سره په خبرو بوختو. بیا شاکر دننه ښځو وغوښته او ما ته له هغه ځایه د وتلو موقع په لاس راغله. ما شاکر ته دا هم ویلي وو چې میلمنو ته باید په یو پراخه ځای کې ډوډۍ ورکړل شي، نو د دې لپاره مې ورته د غټ دهلیز اجازت هم ورکړی وو. هغه د پلار څخه ویره ښکاره کوله چې هسې نه کمیشنر د دهلیز په کارولو غوسه شي، خو زما د تاکید پر وړاندې هغه پاتې راغی او زما خبره یې ومنله. د دې دهلیز شاته شاکر یوه وړه باغچه هم درلوده او ورسره خوا کې د شاکر کور هم وو. څنګه چې زه د دهلیز څخه ووتم، هغه ځوان کوم چې د ایمان او حیا سره راغلی و ما ته د دهلیز په دروازه کې مخې ته راغی. زما په لیدو سره هغه زر زما خوا ته راغی. ډېر وبخئ، ما هغه وخت تاسو ونه پیژندئ. زما نوم عبدالله دی، زه د مولوي صاحب علیمالدین صاحب وراره یم. تره مې تل ستاسو په باره کې خبرې کوي. د خوښۍ وڅپه مې په ټول بدن خوره شوه. بس په یوه پلمه په هغه کور کې خو زما نوم اخیستل کیږي. کیدای شي زما نوم د هغې د سپینې خولې پر شونډو هم راغلی وي. نه پوهیږم ولې په ژوند کې مې په لومړي ځل د خپل نوم سره بې کچې مینه پیدا شوه. ما هغې ته بیا لاس ورکه. ستاسو په لیدو ډېر خوښ شوم. په هغه ورځ زه ستاسو کور ته درغلی وم، خو تاسو سره مې ملاقات ونه شو. ښه، خو تاسو دلته بهر ولې ولاړ یاست؟ دننه راځئ، بس یو څو دقیقې وروسته به د چایو پروګرام پیل شي. عبدالله په مؤدبانه انداز سره وویل. ما ویل چې ماښام کېدو والا دی او بیا تاسو خو د کاکا د طبیعت څخه خبر یاستئ. موږ باید همدا اوس لاړ شو. زه دلته ولاړ یم تر څو دننه زنانو ته خبر ورکړي چې له ماښام څخه مخکې ځان ورسوو. په دې کې شاکر له دننه څخه راووت. زموږ په لیدو زموږ په لور راغی. هماده خیر خو دی، تاسو دلته څنګه ولاړ یاست؟ ما په مسکا هغه د عبدالله په طرف متوجه کړ. زما له خوا خو خیر دی، مګر عبدالله ورور د تلو نیت کړی دی. وایي چې ناوخته کېږي او موږ باید لاړ شو. شاکر په حیرانتیا او د ناویلو سره سر وخوځوو. اوس نه تر اوسه خو ګوته هم نه دا چول شوې، او بیا د ماښام ډوډۍ نه مخکې زه تاسو څنګه پرېښودای شم؟ ناشونې خبره ده. عبدالله په معذوره لهجه سره وویل. شاکر کاکا، د ماښام څخه وروسته خو به ډېر ناوخته شي، هغې خوا ته خو بیا موټرې هم نه پیدا کېږي. او بیا کاکا وروره، مولوي صاحب سره خو به زه په خپله ګورم. هغه په دې ښه خبره دی چې زما د یوازینۍ لور کوژدن ده. په دې کې خو به ناوخته کېږي که نه، او پاتې شوه د سورلۍ خبره، نو زه به تاسو تر خپل کوره ورسوم. بس همداسې شوه. د شاکر لخوا پرېکړه وشوه. عبدالله سره نور د ویلو څه پاتې نه شو. نو بیا یې د شاکر څخه د ماښام د لمونځ اجازت وغوښته او د نږدې جومات په لور روان شو. شاکر ورته وویل چې ژر بیرته راستون شي، او لکه چې شاکر ته څه وریاد شول او خپل سر یې په زوره په لاس ووهه. یاره هماده اوس په رښتیا بوډا کېدو والا یم. دننه د نګهت مور تا غواړي. نګهت د شاکر یوازینۍ لور ده، او که ووایم چې زما د وړکتوب د ټولو نه ښه ملګرې هم ده. په وړکتوب کې زما ټول ختم شوي کتابونه د دې سره وو. شاکر ته د خپلې لور د تعلیم ډېر فکر وو. نګهت چې کله وړه وه نو د خپل پلار سره به ډېره زموږ کور ته راتله. هغه خاموشه نجلۍ اوس هم ماته یاده ده. زه د وړوکوالي څخه د شاکر ښځې ته خاله وایم، او که رښتیا ووایم نو د اصلي خالاګانو څخه هم راته ډېره ګرانه ده. لکه څنګه چې اوس سنې د کور څخه پټ پټ شیان د مولوي صاحب کره وړي، ما به هم په وړکتوب کې د نګهت او خاله لپاره د ښوونځي بکسه کې چاکلیټونه، مڼې، کتابونه او نور ډېر څه له ځانه سره وړل. او د ښوونځي څخه په ستنېدو کې به مې شاکر ته زاري کوله چې لږ تم شي تر څو زه د خاله او نګهت لپاره وړې وړې تحفې واخلم.
خالا به راڅخه په دغې تل خپه وه، مګر دې کار د ښوونځي تر پایه پورې دوام وکړ. زه په دې هم پوهېدم چې خالا به د شاکر څخه زما باره کې پوښتنه کوي او ما به دننه غواړي، مګر نه پوهېدم چې ولې د دې حالات څخه ویرېدم او ما نه غوښتل چې اوس دننه لاړ شم. هلته به ټول وي او که ټول هم نه وي نو هغه خو به وي که نه. د هغې مخکې به زه خالا یا نګهت سره څنګه خبرې کوم، خو په دې وخت کې شاکر سره بحث یا د کومې بهانې جوړول بې ګټې وو. شاکر چې سر ته مې ولاړو او زه یې لاس نیولی له ځان سره دننه روان کړم، ځکه هغه پوهېده دا به ځان ته هېڅکله دننه رانشي. زما او د شاکر هم څه عجیبه رشته وه. د وړوکوالي څخه مې دا عادت ګرځېدلی و چې ما کله هم شاکر کاکا ته ماما یا کوم بل د احترام نوم نه دی اخیستی او نه مې هم د دې ضرورت حس کړی دی. شاکر زه لاس نیولی د ښځو کوټې په لور روان کړم. دننه څخه د ښځو خنداګانو او سندرو اوازونه راتلل. په حویلۍ برنډه کوټه او هر ځای کې بس ښځې او ښځې ناستې وي او د ټولو خپلې سترګې ما کې خښې کړې وي. بعضو ښځو وخندل، چا یو بل ته په غوږونو کې ګونګوسې شروع کړې وو. څوک پرته د څه ویلو غلې ناستې وي او زما په لیدو یې خپل مخونه په پلو باندې پټ کړل. زه ځکه د داسې ځایونو ورتلو څخه ډډه کوم. کله چې ډېرې ښځې یو ځای ته راټولې شي نو بیا د یو سړي له پښو څخه هم ځمکه ځغلي. خالا زما په لیدو زما خواته راغله او په سر یې ښکل کړم او نګهت ټیټ سر سینګار شوې ناسته وه. هغې زما د راتلو شور واورېده. سر یې لږ غوندې پورته کړ او په اشاره یې ځان ته وغوښتم. شاکر په ډېرې سختۍ سره ما ته لار خلاصه کړه. ما د نګهت پر سر لاس کېښود. زه پوهېدم دا ټول شیطانت همدا ستا دی. لږ تر لږه د خپلې کوژدې په ورځ خو غلې کښېنه که نه. نګهت په شرمېدلي انداز سره وموسکل. اما د وروره پلار مې د کوژدې څخه وروسته د ښوونځي څخه منع کړم. وایي چې ستا خو سرګنۍ دا ښه نه ګڼي. تاسو مې د پلار سره خبرې وکړئ که نه زما لپاره. دې ته اوس ګوره، جینکۍ د کوژدې په ورځ څه سوچونه کوي چې راتلونکي د خوبونو شهزاده به یې څنګه وي، چیرته به وي، اوس به څه کوي او زما باره کې به څه سوچ کوي. او دا محترمه نن د خپل درس بوج په اوږو بار ناسته ده. ما ته ډېره خندا راغله. ما په ورو په غوږ کې ویل، ستا د خسرګنۍ خو ته فکر مه کوه، هېڅوک تا د درس ویلو څخه نشي منع کولی، نه هم ستا پلار او نه هم ستا 6 میاشتې وروستنۍ شهزاده. زه به ورسره خپله خبرې وکړم. اوس خوشحاله په رښتیا هم د هغې په سترګو کې د خوښۍ اوښکې راغلې. د دې جنکو دا زړه دومره نری ولې وي؟ په ډېره کوچنۍ خبره د اوښکو سیلابونه جوړوي او په ډېره کوچنۍ خبره د خوښۍ څخه په جامو کې نه ځایږي. دا جنکۍ د زړه ښیښه څنګه داسې پاکه ساتلی شي؟ ناڅاپه مې سترګې په وړې حیا باندې پرېوتې. دا هم د دې کوټې په یو کونج کې ناسته وه او په نري اواز یې خوا کې ښځې سره ګونګسی جوړ کړی و. مګر ایمان مې هم په دې کوټه کې ونه لیده. نور له دې ځایه څخه د وتلو په تکل کې شوم. شاکر هم په دې وخت کې په سترګو رانغی. زه د وړوکوالي څخه د دې کور د هر کونج څخه خبر وم. سوچ مې وکړ چې د خوا کوټې د بلې دروازې څخه بهر لاړ شم، ځکه په برنډه او حویلۍ کې خو د پښې ښودلو ځای نه و. خوا کې کوټه د ناستې لپاره نه وه، ځکه دلته د کور ټول سامان ایښودل شوی و. ما نګهت ته اشاره وکړه چې زه به در سره بیا وروسته وګورم. زه د دواړو کوټو شریکې دروازې باندې له دې کوټې څخه ووتم. د ماښام تیتې تیارې ټوله کوټه په خپلو وزرونو نغاړلې وه. زه د جالۍ دروازې په لور روان شوم تر څو بهر حویلۍ ته ځان وباسم. په دې کې یو څوک په ډېرې چټکۍ د المارۍ د کونج څخه راووت. په دې المارۍ کې اکثره د کور ښیښۍ سامان ایښودل شوی و. دغه سوری په یوه لحظه کې زما سره ټکاره شو او په لاس کې نیولې 3-4 ښیښهیي قابونه یې پر ځمکه وغورځول. ایوې نازکې چغې په کوټه کې انګازه جوړه کړه او رښتیا خبره خو دا ده چې زما له پښو څخه هم ځمکه وتښتېده. دې ټکر هغه سوری ولړزاوه، خو ډېر زر یې ځان قابو کې راوست. خو بیا هم د هغې سوري ټیکری په اوږو باندې پروت و. هغه ایمان وه. د قیامت د ورځې ذکر خو ټولو اورېدلی وي، مګر دا د قیامت وخت به څنګه وي؟ زما څخه پرته د دې وخت اندازه هېڅوک هم نشي کولی، ځکه دا وخت د قیامت څخه کم نه و. د هغې بې باکه حسن بې پردي و.
او زما سره دومره نږدې چې د هغې ساه اخیستلو خوشبو او د زړه درزه ما په خپل زړه کې محسوسولی شوه. د هغې د زلفو یو پیچلی تار د هغې د بڼو سره پټه کرو او په خپلو نرمو ګوتو یې دغه د زلفو تار د نورو ویښتانو سره یو ځای کوو. دا مهال د هغې ګلابي مخ د شرم او حیا ویرې څخه لکه د بدن ټوله وینه چې په مخ ټوله راټوله شوي وي تک سور اوښتې وو، او ما یې د سپوږمۍ په شان سپین مخ د یو بل څخه لرې پرتې وریځې د تورو په شان اوږده کاږه باڼه او د خونکارو سترګو ننداره کوله. آیا لوی څښتن تعالی به کوم بنده ته د دعاګانو میوه دومره ژر او په نه ختمېدونکي لذت وړاندې کړي وي؟ کیدای شي هېڅکله هم نه. هغې په لړزېدلي غږ وویل ډېر وبښئ، هغه زه دلته د لوښو اخیستو لپاره دلته راغلی وم.